ولا د متقیان ولا ذکر کوي. ان المتقین بشک متقیان فی جنات په جنتونو کې بوي په باغونو کې بوي یعنی د دوی پاتې کې دو ولا ځای هغه جنت ته و نعیم او دغه جنتونه دغه باغونه د نعمتونو نه ډکوي یعنی دوی په نعمتونو کې وي یعنی بس نعمتونه به ډیر زیات وي لکه څنګه مونږ او تاسو یو څه خپ مزو کې نو مزو کې خو سړی نه وي خدای دې هغه مزه هغه خوندونه زیات وي فاکهینا په داسې حال کې چې دوی به خوندونه اخستون کې وي لذت په اخستون کې وي بما آتاهم ربهم په سبب د هغه نعمتونو څخه کم نعمتونه د دوی رب دوی ته ورکړي دي اور یا دا فاکهینا دوی به خوشحالی کوونکی وي هغه نعمتونو سره څه کم نعمتونه دوی ته خپل رب ورکړي دي دوی به ډیر خوشاله وي ووقاهم اور محفوظ کړي دي دوی ربهم رب خپل عذاب الجحیم د جهنم عذابنا یعنی دا الله تعالی یو بل نعمت دوی باندې دا ذکر ک چې الله تعالی دوی جنتونو ته نعمتونو ته داخل کړي دي او دوی جهنم عذاب نه محفوظ کړي دي الله د مونږه هم دغه خلقونه وګرځي کولو واشربوا هنیئا اوس بطور اکرام الله تعالی به دغه جنتیانو ته فرمایي کولو څخرو تاسو واشربوا اور څکو تاسو هنیئا خپ خون سرا خپ مزه سرا یعنی دغه خوراک او دغه څخاک تاسو ته هیڅ قسم تکلیف نه رسي لکه څنګه مو تاسو سره هم څکلا ولما راشي اور بیا ما هغه ته یو خالص شی تیار کړی وي نو بیا لکه وطنه چرګ مو ورته حلال کړی وي نو بیا ورته یو څه فرامه نه دی بريلر نه دی خپ مزه خوره وطنه چرګ مدر تعالی کړي یا ورته یو څه نری غوخه دی غټه غوخه نه دی خپ بیغامه یې خوره اندرنګي چې ورته پخې کو ورته ملک پې کو چې نه دی خالص شودي دي شابس خا هیڅ غمی ما کوا نو درنګي الله تعالی به ورته او فرمایي ملائکو په ژبه باندې ورته ویل شي کلو واشربوا هنیئا یعنی خپ خون سرا اور په داسې حال کې صدا ازمیدون کې دي هیڅ قسم تکلیف نه درکې بما کنتم تعملون په سبب د هغه عملونو څخه کم عملونه تاسو کړی دي یعنی دا تاسو د عملونو بدلا میلاو دي یعنی دغه د جنت اور دغه نعمتونو ولا ظاهری سبب هغه اعمال دي او حقيقي سبب د دې اعمال نه دي حقيقي سبب هغه د الله تعالی فضل دی الله تعالی په فضل سره مو تاسو به جنت ته داخليږو نور دغه اعمال د هغه د پر ظاهري سبب دي اوس الله تعالی د دې کې چې یاد کړی دي دا هم الله تعالی دغه جنتیانو اکرام د واجنه لکه څنګه مو تاسو ته ولما راشي نو مونږ او تاسو بیا ولما ته یو څه د تا برکت دی یعنی تا خپل ځان سره برکت راوړی دی د هر څه تا د واجنه دی خپ مزه خورا نو دې سره هغه میلما خوشاله شي چیرې دا ما په ځان باندې بوج نه غني بلکې دا ما ته خوشاله دي نو الله تعالی به هم د دوی زړه هغه خوشالهونو د پاره ورته وي چې بما کنتم تعملون دا د تاسو خپل عملونو برکتونه دي متکئین علی سرر مصفوفه دوی به تکیا لګون کی وي علی سرر په تختونو باندې مصفوفتن د دسي تختونه صدا به قطار اندر قطار وي یعنی لین کې به پرتوي صفونو کې به پرتوي یعنی دغه تختونه یعنی دا به دسي قطار کې به دسي ګول پرتوي لکه څنګه زمونږه پښتنو اور خاص کر د افغانیانو اور یا د سعودیا ول عربیانو هغه مجلسونه وي چار چپیر دغه کلینونه پرتوي یا ور باندې هغه فومونه پرتوي نو دغه ملمنه ناس وي اور یو بل ته مخونه وي یو بل ته شان وي نو دوی به هم په تختونو باندې ناس وي مصفوفتن صدا به قطار اندر قطار وي او تکیب لګولې وي خوراک څخاک د بعد عموما ملګری بیا کینی اور بیا یو بل سره غب شپ لګي وزوجناهم بحور عین اوس دا د نعمتونو بادشاہ دی یعنی تمام نعمتونه وی کنا خو ځکه دغه نعمت نوی نعمت الله خان ورته یینو ودته بیبیتا صدا نوی نو بیا کار نه کیږي
نو الله خوراک څښاک در باندې وکړو ملګرو سره مجلسونه وشو غپې شپې ولګېدلې نو اوس الله تعالی یو لوی نعمت بل ذکر کوي چې ودونه به کوو مونږ د دوی بحور عین په حور عین سره یعنی غټو غټو سترګو والا حورو سره او دا بقاعده نکاحونه به الله تعالی کوي او دا هم دلجویی د پاره کني الته کې مکلف نه یو مونږ او تاسو الته کې احکامات نشتا خدا دې صدا به خوند پر اعلی نن پلنکی امیر صاحب ول نکاح ته ټول ملګری برغلی وي او نکاح به الله تعالی په خپل تړي فرشتي به وي نو دغه نکاحونه به وي نو الله فرمایي نکاحونه به کوم مونږ د دوی بحور په حور سره حور دا هغه خزی ته یی چې هغه سپینوي خو هغه کې سورواله وي یعنی تک سپینواله لکه اوې پشان دا خزی کې عیب دی دا حسن نه دی او چې کله سپینواله وي او هغه کې بیا سرمایي وي یعنی سرا سپینه ورته یی نو دغه رنگ دغه حوري د بسری سپینی وي عین دا هغه خزی ته یی چې هغه سترګې غاټي وي یعنی غټو سترګو والا او غټ سترګې هم د خزو کې یو لوی صفت ته د حسن علامت ته لکه نن سبا خزی په زور ځان ته سترګې غټي الله ورته نه دی پیدا وکړي شغه شیونو مایونو سره نو دا به الله تعالی هغه حوره هغه به غټو سترګو ولا پیدا وکړي وي نو بدلته کې تلل پکاري دي دنیا کې او دغه دنیا دغه عيش او عشرت د واجینا ګناهونو د واجینا دلته کې خلق باندې به تل لذتونه حاصل کې خو بیا دغه صحیح نعمتونو نه ته پاتې کېږي نو دغه نعمتونه د الله مونږ ته نصیب کی او دا به نصیب کېږي کله چې مونږ دنیا کې خپل ژوند هغه پابند تیر کو والذین آمنو اور هغه کسان چې ایمان یې وروړه دي وتبعتهم اور تابعداري د دوی کړي دي دغه ایمان ولو تابعداري کړي دي چا ذریتهم اولاد د دوی به ایمان په ایمان سره یعنی اعمالو کې خود دوی نه کمی مرتبه ولدي خدا دې چې ایمانی وو نو الحقنا بهم ذریتهم الله یې چې مونږ به ملاو کو دوی سره اولاد دوی لکه احادیث مبارکاو کې رسی چې الله ته جنتیان ذکر وکي چې یا الله زما پلار نخکاری زما بچی نخکاری زما بیبی نخکاری هغه څه شو نو الله به ورته وی چې هغه په جنتونو کې دي خدا دې چې هغه اعمال د دومره مرتبه نه دي چې هغه تا ته ورسیږي نو دا به الله ته عرض وکي چې یا الله ما خو عملونه هغه د پر هم کړیو یا الله ما ته هغه ملاو کا نو الله به د فرشتو ته فرمایي چې هغه جنتیان هم دي تر وخی جوا نو دی په برکت سره به الله تعالی هغه ته هم لوی مرتبه ورکی نو دا څکله ایمان دی د پاره شرط څکله ایمان وی نو دا ټول خپل خپلوان رشتہ داران مور او پلار ورونه بچی دا به ټول الله تعالی جنت کې به یو ځای کوي او دا به یو سړی په برکت سره ټول لکه څنګه حافظ قرآن په باره کې رسی چې هغه به د لسو کسانو سفارش کوي او داسې لس کسان وجبت لهم النار چې هغه د پاره جهنم اور واجب شوی وي هغه په باره کې به دا سفارش وکي نو لہذا حافظ قرآن صرف خپل ځان د پاره نه دی لګیا بلکې دا رشتہ دارانو د پاره هم لګیا دی دا په یارانو دوستانو د پاره هم لګیا دی او کوم خلک د حافظ قرآن سره تعاون کوي او هغه مرسته کوي هغه ضرورتونه پوره کوي هغه د پاره هم لګیا دی چې قیامت پر ورځ دا به هغه په حق کې سفارش کوي چې یا الله زما هغه ملګری یا الله زما هغه امیر صاحب زما هغه تعاون کوونکې زما هغه پلار زما هغه رشتہ دار زما سره مینا کوله زما ما سره تعاون کولو هغه څه شو یا الله هغه ته هم دغه مرتبه ورکا وما التناهم من عملهم من شيء اور کمو نا مونږه عمل د دوی نه څه شي لکه اوس یو پلار دی هغه اوچته مرتبه کړي یا یو زوی دی هغه اوچته مرتبه کړي یا بیبي دی یا رونه دی او یا یو حافظ قرآن دی یو عالم دی یو شهید دی هغه څه چا په بری کې سفارش وکي دا هم هغه ته اوخیږي نو اوس آیا د دې عمل کې به څه کمی راشي نه دې عمل کې هیڅ کمی نه راشي بلکې د دوه عملونه الله تعالی به دوی ته مرتبه زیاته کی کل امرئ بما کسب رهین هر یو سړی هر یو شخص هغه خپل عمل کې رهینون گرفتار وي یعنی هر یو سړی به خپل عمل کې گرفتار وي د دې معنی دا ده صدقه ځکه دغه عمل څه کم دی دا په منزله د قرض دی
اور نفس د انسان دا په منزله د رهن یې غاڼې ته لکه څنګه او زتانه قرضا واخلم او زتا ته غاڼې کې یو شیز درکم سونا درکم گاډه درکم پلاټ درکم بل یو شی درکم هغه تا سره غاڼا شو او تا هغه بدل کې ماته پیسې رکړې دي قرضا درکړې نو دغه قرضا شو اوس هغه شی هغه به ته ماته ال رکې ځکه زتا ته دغه پیسې دغه قرضا ادا کم نو دغه عملونه څه کم دي دا په منزله د قرضې دي او دغه نفس د انسان د په منزله د غاڼا دی نو اوس کچرته د تاول عملونه هغه دسي عملونه چې هغه د تاول نفس خلاصول شو نو تب خلاص شي او کتا عملونه نیک عملونه نو اتا عملونه بدو خراب نو بیا دغه عملونه د تاول نفس نشي خلاصول لکه څنګه دغه غاڼا دی مثلا لاسو لاکو روپیو کې دغه شیستا غاڼا کړی دی تاسو له 1 لک روپی دی نو په 1 لک روپیو تخپل غاڼا نشي خلاصوله نو اندرنګ بدکریانو سره تخپل ځان نشي خلاصوله دا به نیکو عملونو سره تخپل ځان خلاصي اور بل معنا کل امرئ بما کسب رهین هر یو سړی خپل عمل کې گرفتار دی کچرته دغه عمل د دی ول نیکو نو باز دی د پر دا بهتر دی اور کچرته د بدیوا نو د دی د پر بد دی وامددناهم بفاکهه ولحم مما یشتهون دا به ان شاء الله سبا وکول عمل توفیق نصیب